یاره که د ښځو ښېراوې قبلېدی اوس به ټول میلمانه مړه وو. ښځه د کور څراغ دی، خو که د یو په ځای 4 څراغه وي نو هم به ثواب وي او هم به رڼا وي. تا سره ډېره زیاته مینه لرم، باور وکړه چې ستا نه بغیر ستا نشم اخیستی زما ګرانې پوزې. ډاره به د چا په مخ کې خبرې نشي کولی او تخلص به یې زړور وي. په ټول عمر به یې د سړک غاړې بوټي ته اوبه نه وي اچولې او تخلص به یې وطن دوست وي. چې پیسه‌دار سړی غږیږي نو ورته وایي به قسم د صحیح خبر دې وکړه والله همدغسې ده، او چې غریب غږیږي وایي داسې ځان نه ګرځه. له دوه شیانو ولاکه خیر ووینئ، اول مجرد او دوم وچه غوا. پخوا به ماشومانو په پوزه کې ګوتې والې او اوس یې په موبایل کې وایي. احمده دنیا کوم کارونه امکان نه لري؟ یاره هر کار امکان لري، خو د ریاضي د استاز مریضېدل هیڅ امکان نه لري. ورور ته به بایی وایي او رندارې ته بابي او تخلص به یې پښتون وي.